نو اوس بل انځور هم راخلو، بل انځور هم په مابینځ کې ږدو. له انځورونو خلاص شول، اوس راځو یو متن ږدو. متن راخلو، لومړی دا متن پر ځای دا ورټیکل کوو، مثلا د دغه هر یو لاینر د هغه ایسې دا ورټیکل کوو. مثلا اوس راځو بېرته عکس انځور ته، ټکسټ ویو ته. دا لومړی ټکسټ ویو شو، دا هم دوهم، دا هم دریم ټکسټ ویو. مثلا دلته اوس د دې موږ راخلو انځورونه راخلو، له هغه څخه لومړی مثلا موږ سره په ګالري کې موجود دی. مثلا دا انځورونه دي، دلته ما یو نوم ورکوو، مثلا MG. له هغه نه بعد یې دلته انتخابوو. لومړی دغه ته رنګ ورکوو، هرې بټنې ته جلا جلا رنګ ورکوو تر څو انځور او متن کې بیا ښکاره شي. نو دلته اوس عکس وټاکو، دغه ځای کې هم عکس ټاکو. دلته لومړی یو بل انځور هم راخلو، مثلا دی. نو د ایمیج برخې ته راځو، دلته هم یو نوم ورکوو. فټ ایکس واي، دغه هم فټ ایکس واي، او دغه بل هم فټ ایکس واي سکیل ټایپ وي. اوس دلته د دریم انځور هم انتخابوو. نو د دغه دلته دا متن بدلوو، مثلا دلته لیکو دا وایو چې دا انځور د څه شي دی، اړیکه. مثلا دا اړیکه دلته لیکلو، پلټنه کول. او دا بل چې دی زموږ په اړه یا زموږ په اړه ده. موږ غواړو دغه هغه لپاره مناسب ټولو تسلسل ورکړو چې دا بټنې ټولې یو رنګ راشي، صرف یو سایز راشي. دا هم صرف دغه متن ته، بټنې ته به هېڅکله هم سل نه ورکوئ. داخل کې چې کوم متن ده هغه ته به تاسو د هغه سورس چې ده، یعنې هغه به ټول سل کوئ تر څو مناسب راشي. له هغه نه بعد فیډینګ یې صفر کوو. د ټولو بټنو د مابین لاینر کې چې کوم لاینر پروت ده بټن په مابین کې، د هغه لاینر فیډینګ سره ټول صفر کوو، مثلا چې انځور او متن ښه په اسانۍ پکې ځای شي. د هغه نه بعد دلته مثلا دلته غواړي لیکلي رنګ یې سپینوو، مثلا سپین رنګ ورکوو. کله مو چې سپین رنګونه ورکړل، دا هم سپین رنګ شو. بس راځو دغه بټنې ته، پورتنۍ بټنو ته، چې دا اوږده بټن چې ده دغه ته نوم ورکړو، مثلا د لیکنو لیست. دا میتریال بټن ده، دا خپله نه په اتومات ډول باندې ګردوالی او رنګ اخلي. تاسو یې فقط کېږدئ
مثلا د نوم ورکوو اپلیکیشن ننوتل یا هماغه دا مو هم ورکړ سایز یې د ټکسټ ویو چې ده کټ مو کړ د همدغه بټن یې تریال بټن ټکسټ ویو اوس راځو ان کریټ ته غواړو موږ مثلا دلته فونټونه ورکړو یا هم مثلا موږ اوس د فونټ باغ راخلو مثلا لومړی ټکسټ یو انتخابوو دلته مثلا هماغه فونټ انتخابوو او په اخر کې نارمل په دغه کې د څلور دانې یا هم پنځه دانې کاریږي پنځه دانې پکارېږي دلته هم ټکسټ ویو دوه دلته اخر کې ټکسټ ویو درې او په یو بل کاپي کوو اخر کې چې کوم پاتې ټکسټ ویو څلور نو دغه کوم ټکسټونه چې په دغه پیج کې پراته دي دغه ټولو ته فونټ ورکړه مثلا زموږ د خوښې فونټ د هغه نه بعد راځو اپلیکیشن رن کوو نو اپلیکیشن اوس خلاصوو دا هم و د کورپاڼې ډیزاین چې کولی شئ تاسو د کورپاڼې اخر کې ډیزاین ورکړئ